ځینې داسې مهم او ضروري کارونه چې له موږ څخه یې هر یو په خپل روزمره ژوند کې ترسره کوي، خو که په دې طریقه ترسره شي هم به مو کار سرته رسولی وي او هم به مو اجر او ثواب ترلاسه کړی وي. دا چې کومه طریقه ده راځئ په ویډیو کې وګورو. راشه بعضې خبرې درته د ورورۍ کومه د دې په خاطر درته کوم چې د زړه نه در سره مینه لرمه. تاسو به ووایئ چې کومې خبرې تاسو غوږ شئ. ګوره بعضې خبرې زموږ او تاسو په ژوند کې لازمي دي. په څه معنا باندې؟ کله چې سهار د خوبه پاڅېږو او تر دې پورې چې بېګا ځو او ویده کېږو بعضې کارونه باید موږ او تاسو وکړو. لکه کله چې په اطاق کې ناست وو کېناستل خو ضروري دي، خو تاسو د قبلې په طرف کښېنئ، همدغه قبلې ته کېناستل تا ته په اجر او ثواب کې حسابېږي. جالبه خو ده کله چې ته په لار باندې روان وې په ښي لاس باندې روان شه، همدغه په ښي لاس باندې تګ تا ته په اجر کې حسابېږي. په لار خو ځې خو ښی لاس ونیسه تر څو تا ته اجر او ثواب وي. کله چې په یو مجلس کې ناست وې ودې کتل چې غیبتونه کېږي، ته لا اله الا الله ووایه، همدا صدقه ده. اذکار ووایه، سبحان الله ویل د تا دپاره اجر او ثواب لري، الحمدلله ویل د تا دپاره اجر او ثواب لري. ګټه به یې دا وي چې یو خو به د غیبت نه خلاص وي او بل به د ټوله ورځ په عبادت تېره شوي وي. تر ټولو مهمه خبره دا چې کله سهار د خوبه پاڅېدې د قرآن شریف تلاوت حتما وکړه، ورسره یو څو حدیثونه هم ووایه. خوند خو به هلې وکړي چې کله په یو مجلس کې ناست وې او ته نقل د قرآن او حدیث نه وکړې، څومره خوند به وکړي. ورځ په همدې باندې تېره کړه، هم به مو ورځ تېروي او هم به درته په اجر او ثواب کې حساب وي. السلام علیکم.